هسه چې غوټه را پرې کړه وروره د وراره مخ ته د عکسونه خو دا خوا کلن دغه عکسونه په جیب کې ما اچوه زه بیا اوس په انبار کې وغورځم دا خوا راځم تاسو چې را پرې کړه وروره دا فکر مه کوه چې اوس موږ د سارا سره غلي په ښار کې ولد نه یو ولا خرڅ چې کومه په دغه ښار کې دا ګرد ښار موږ تر پښو کښلی دی دا زما مشر ورور دی و تا ته وایم راسه خورم خو دې نه وروره څه دې ویله ما ول د بل خو راسه ایسته که وروره د لاسه مې نه کېږي ښه یعنې لټۍ دونه زور در باندې کړی دی خدا شکر دا خو راسه ایسته که یاره زه یې ولې در څه ایسته کړمه خپله یې ایسته که ته بیا دونه لټ یې وروره ته ګوره ما ته وایه و تا ته وایم راسه خورم خو دې نه وروره څه دې ویله ما ول د بل خو راسه ایسته که وروره د لاسه مې نه کېږي ښه یعنې لټۍ دونه زور در باندې کړی دی ملګری چې در سره دی دی ولې نه در څه ایسته کړي دا بلک مې ځینې ایسته کوه دا دونه نازبان او دونه لټ دی د ګړۍ در مخه سپي ما ته خوله راواچوه زه یې داړلم د دغه نور ته ویل چې کیشه ولاړ شه ته خپله لار جې به پر خپله لار ځه لکه پرېږده مې ځینې ایسته کوه اوس څه کیسه ده یاره تاسو ایسته سي لار کې د سړک په سړک ولې مچر ون ولې نه وای مچر بینز ولاړ دی موږ ته وای پر سړک ولاړ وری په نوبت خبرې وکړې زه پر سړک په دې ولاړم چې ترافیک کې مې د موټران دورې تېروم تاسو څه کوئ دلته چې پر سړک ولاړ موږ پر سړک ولاړ دا دی موږ ترافیک وروره قرار ودرېږي شاته چې د موټران سره خلاص بیا در سړک واوړي د سړک مابینځ ولاړ موټروانان مو ورخطا کړي دي تاسو مو ورخطا یاست نن ما اول د ښار ته راغلي یاست دا اوس لیونۍ دی سړک پر مابینځ ولاړ لیلا خبرې ښه ته خپله د پر سړک صحیح څه سړک ولاړ سړک صحیح څه ترافیک ته د کوچنیوالي کمیس اغوستې دی ترافیک دی چې شوزګر سره چې شته وایي دا د سړک پر مابینځ چې ولاړ دا لکه چې ترافیک ورته وایي دې ته خو موږ هم د سړک پر مابینځ ولاړ نو موږ هم ترافیکان شولو اعصاب یې خراب شوي دي ناکه مزیره یې څه کیسه لري هلکه ته تاسې ګورئ نن ملک چاوله ده چې بازار ته راغلي یاست یو ګړی هلته انتظار شي چې د موټران سره تېر شي خالي شي بیا سړک خالي شي بیا واوړئ تاسو څه حال جوړ کړی دی موټروانان مو ورخطا کړله دا فکر مه کوه چې اوس موږ د سارا سره غلي په ښار کې ولد نه یو ولا خرڅ چې کومه په دغه ښار کې دا ګرد ښار موږ تر پښو کښلی دی دا زما مشر ورور دی د دې وخت دا دوکانداري نه کول د لیوه زموږ درېیم وار دی ښار ته راځو دا چې اول وار دی دوکانداري او در سړک اوښتل فرق کوي دوکانداري جلا در سړک اوښتل جلا دي دا اوس څنګه خلک یاست موږ د سارا سره غلي باید په ښار کې موږ مهمان نوازي وکړئ موږ ته ډوډۍ راکړئ چای راکړئ اوبه راکړئ لس پنځلس شپې په خپلو کورو کې وساتئ په کوټې کې مو کښېنوئ ته زما دلته راغلی د سارې زما ورور وږي ګرځو تاسې ګورئ په خبره سر خلاص کړئ زه دلته ترافیک یم زه دلته د دې لپاره مقرر شوی یم چې د ښار نظم د موټرانو ربط آمد چې دی د دوی په منځ کې دغه همغږي چې ده دغه سره مابینځ ته کومه که چیرې د یوې خوا خلک ډېر وي هغه بله خوا ودرومه چې دوی تېر شي بیا هغه تېر شي ځکه چې دا د ترافیک مسؤلیت دی نو زه خپل مسؤلیت سر ته رسوم په همدې خاطر تاسو ته وایم چې ورور در سړک اوړي نو کې پام کوئ د ځان سره دا زما مسؤلیت دی چې ستاسې ژوند در وساتم او لالا دا خورا زورور سړی دی دا زموږ په کلي کې چې ترافیک نشته د غوا او د میږ سره جنګېږي خو دغه مشکل دی ترافیک نه لرو نو دا باید دا ترافیک موږ بوزو د ځانه سره ورید په کلي کې ضرورت ورته لرو واما دې ته ضرورت لرو باید د ځان سره بوزو ښه درځه بوزو نو بالا د سارا د جده پار راغلم وروره چې دا زوی دې پوک د مسجد ته راوتلم مشر هغه ماما راوګرځولم وایي دا وراره یې در پوک د زما زوی ډبولی دی
داسې نه چې وروره که جانه باره نو زما لاس په پورته سي وم ځوان دی نو اما ته ښه پلار یې نو نکې اصلاح که سر په وګرځو دا هلک اوس که یې چې شي په نشو اخته دی په بد عمل اخته دی د څنګه خلکو سره ناسته ولاړه دا سر په ګرځوه راویې غواړه کښېنه ورته وروره که یې چې شي دا مه کوئ وروره اولاد یې دی سر په وګرځوه ستا اولاد یې اما ټوله کلی ځینې په ازاد دی احمدالله دلته راسه احمدالله ته ځه ما غجانه السلام علیکم کښېنه دلته دا تا څه کیسې شروع کړي دي چې شي دا خلک څه وایي شراغه ماما زوی یې ولې ډبولې هغه بد اخلاقي کوله په کوڅه کې ښکنځل کوله نو په دې خاطر مې ووالې ته دی تلاشي که ګر سره وروره تلاشي یې که دی اوس زه دې تلاشي کومه نو ته به یې راځې خو ما ته به وایه که یا داسې بد اخلاقي کوله هر رقم بد اخلاقي چې وایي کوي در سره ما ته ووایه دا خلک به دی نشیم کوي په نشو مخته دی ته راسه تلاشي در پشکې وکړمه نه دې مې کړې هغه تلاشي یې که خبرې مه کوه دا څه شي زه نه پوهېږم هغه جان چپ سه خبرې به کوې نه څنګه ته ستانه دي ته نه یم چپ ځوابه ته را ونیسه سوار کوي ما خبره پلان چپ خبرې به کوې نه دا خو دغه نه ده دا جټلي فنانډیز ده هغه امریکایي فلمونه نجلۍ دا هلکه دا نه پېژنم خبرې به کوې نه دا زما نه دی چپ دا زما نه دی خو د چا دي نو خو ستا د جېبه مو راوایسته د چا دي ستاسو په صدرې کې وه درته مې وویل وروره سر په ګرځوه په هلک سر ګرځوه په هلک سر دا ګرځوه خو شو چې تا زما سر خلاص کړي کنې دا هلک خو ډېر خراب سوی دی یادی ته وګوره هغه مې سوار دی دا وام تاسو خو زما خبره واورې چې زه څه درته وایم ووایه څه شوه دا صدرې زما نه ده دا مې د هغه جان صدرې اغوستې ده وروره دا نسوار دې واخله سم شوره پرېږدو چې نه صدرې دې واخله دا ستا شان د هغه جانه دا ګرده راکه دا خو د رشته زما صدرې کې اغوستې وه خیر چې داسې یو حرکت به نه کې ځه بله دا ولاړ شه لاره جوه دا څوک دی هغه جان ځه بله لاره جوه پزه دې غوټه را پرې کړه وروره د وراره مخ ته دا عکسونه خو دا خوا کلن دغه عکسونه په جیب کې ما اچوه زه بیا اوس په انبار کې وغورځم دا خوا راځم پزه دې را پرې کړه وروره